د ځلا ځاځي ګمارنې ته ولې خلک په غوسه شوي دي؟ کوم غبرګونونه یې راپارولي دي؟ ځلا ځاځي څوک ده؟ چیرته یې نوې دنده پیل کړې ده؟ دلته په دغه ویډیو کې ټول مهم معلومات راسره کتلی شئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ځلا ځاځي د خوست امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو اداره کې تازه دنده پیل کړې. نوموړې د افغان پولیسو لومړنۍ ښځینه کارکوونکې نه ده، خو پر خواله رسنیو د هغې د ټاکل کېدو په اړه بیلابیل غبرګونونه ښودل شوي دي. ښاغلې ځاځي پرون یکشنبه د جون په اوومه نیټه د خوست د پولیسو د جنایي جرمونو ضد څانګې د دفتر د امیر په توګه پر دنده پیل وکړ. د خواله رسنیو ځینو کارکوونکو د ښاغلې ځاځي د ګمارل کېدو ستاینه کړې، خو ځینو نورو بیا پرې نیوکې کړې دي او پر دې دندې د هغې ګمارل سمه پرېکړه نه ده بللې. له همدې کبله پر خواله رسنیو د دې ګمارنې د پلویانو او مخالفینو ترمنځ خورا تود بحث پیل شوی دی. ایاز خان پر خپله فیسبوک پاڼه د یوې نجلۍ انځور چې وایي د ځلا ځاځي دی خپور کړی او ویلی دی چې په فیسبوک کې د خپل انځور پر ځای د هغې د انځور په خپرولو ویاړي. بل نوم د افغانستان ملاتړي په نوم فیسبوک پاڼه کې پر هغو کسانو نیوکه شوې چې د ښاغلې ځلا ځاځي له ګمارنې سره مخالفت ښودلی او هان هغې ته یې بد رد هم ویلي دي. اکرم مومند بیا د اسلام په لومړنیو کلونو کې د ځینو مخکښو میرمنو نومونه یاد کړي دي او د ښاغلې ځاځي د ګمارنې مخالفینو ته په جواب کې ویلي چې ښځه انسان دی او د انساني کرامت درناوی زموږ دیني، فرهنګي او پښتني مسؤلیت او مکلفیت دی. زینت افغان پر خپله ټویټر پاڼه د ځلا ځاځي انځور خپور کړی دی او له هغې مننه کړې چې په داسې یوه ټولنه کې دومره دروند مسؤلیت پر اوږو اخیستی دی چې د دوی په وینا نارینهو په واک کې نه دی. محمد ابراهیم مومند بیا لیکلي آفرین، ښځې د دې ملت نیم موجود دي او که نیم موجود فلج کړی شي نو وجود ژوندی نه پاتې کیږي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که تاسې هم د ښاغلې ځلا ځاځي په اړه کوم نظر لرئ نو مهرباني وکړئ له موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.